داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یونۍ د 1445 هجري کال د شوال المکرم میاشتې 12مه چې د 1403 لمریز کال د 2 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د بیپلي ډاکټرانو د دفتر د مشر سره د هرات والي لیدنه. مولانا اسلام جار د دغه بنسټ د بشري مرستو څخه قدرداني وکړه. د ټولګټو وزارت له لوري د هرات پر لویه لاره د مسجدونو جوړول. په نظر کې ده د 50 میلیونه افغانیو په لګښت 8 مسجدونه جوړ سي. او د امنیه قومندانۍ د مذهبینو له لوري د 2 تنو وسلوالو غلو نیول کېدل. په هرات کې د بیپلي ډاکټرانو د دفتر مشر د هرات له والي شیخ مولانا اسلام جار سره وکتل. د بیپلي ډاکټرانو د دفتر مشر بنجامین له شیخ مولانا اسلام جار سره په لیدنه کې د خپل دفتر کاري پلان د ولایت مقام سره شریک کړ او د ماشومانو لپاره د روغتون د جوړولو چمتووالي خبر ورکړ. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر لیکلی دی د هرات والي په هیواد کې په تیره بیا د هرات ولایت لپاره د دغه سازمان د بشردوستانه خدمتونو له امله قدرداني وکړه او په هرات ولایت کې د بیپلي ډاکټرانو د دفتر فعالیتونه په برخه کې د دغه ولایت د مقام ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړ. د عاطفي بنسټ له لوري د هرات ولایت و امارتي ادارو و کارکوونکو ته 3 میاشتنۍ کمپیوټري زده کړې پیل سوې. دا خپرونه چې د 2هم ځل لپاره په دې ولایت کې جوړیږي له 80 تنو څخه ډیرو کارکوونکو له مختلفو ادارو څخه ګډون درلود. ګډونوال د دې خپرونې د جوړېدو ستاینه کوي او د داسې خپرونو تطبیقېدل د ظرفیت په لوړولو کې ګټور بولي. له بله پلوه د ولایت د منابع بشري ریاست د یاد بنسټ د قدردانۍ سربیره د داسې خپرونو جوړېدل د امارتي ادارو د ظرفیت د لوړوالي لپاره ګټور بللی ده. د امارتي ادارو په 100 تنه کارکوونکي د کمپیوټر د زده کړې لپاره روزنیزو برنامو ته چمتو دي. دغه کمپیوټر د زده کړې پروګرامونه د یو خیریه بنسټ ته لوري پر لار اچول سوي دي. په دې پړاو کې شاوخوا 80 تنو کارکوونکو په برنامه کې ګډون کړی دی. خوشبختانه که ما در سال گذشته هم اولین دوره برگزار کردیم به تعداد 60 تن از کارمندان ادارات مختلف دولتی در یک کورس 3 ماهه آموزش اساسات ویندوز، ورد، اکسل و پاورپوینت کامپیوتر شرکت کردند و خوشبختانه که موفقانه یک کورس به پایان رساندند. خب دیدیم که نیاز بیشتر هست. باز هم به همکاری ریاست محترم منابع بشری مقام ولایت هرات بران شدیم تا دور دوم برگزار بکنیم و امروز طوری که شما شاهد بودیم دور دوم با اشتراک 66 تن از کارمندان ریاست‌های مختلف ولایت هرات در سالن مقام ولایت برگزار شد و در هفته 4 روز در طی 2 صنف ای شاملین آموزش می‌بینند از ساعت 2 تا 4 عصر. د دې برنامې برخوالو د دې پړاو د پرلار اچولو څخه هرکلی کړی دی او د داسې برنامو پیل د هغوی د علمي کچې د لوړېدو په برخه کې مهم بللی دی. تکنولوژی و ارتباطات جهان را به یک دهکده بسیار کوچک تبدیل ساخته که مکلف هستند تمام کسانی که در ادارات دولتی کار میکنند یا تجارت میکنند یا هر کاروبار که در جامعه انجام میدن از برنامه‌های کامپیوتری مثل ویندوز، ورد، اکسل، پاورپوینت، اکسس و دیگه برنامه اینا بهره‌مند شدن. ما خیلی خوشحالیم در این بخش و در این برنامه ما را اینجا برگزار کردن و همچنین جلسه برگزار کردن و همچنین کورس آموزشی برای کارمندهای ادارات دولتی و اداره ترانسپورت. ما خیلی خوشحالیم. دار از د ولایت مقام سرپرست مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهي د دغه خیریه بنسټ د دې اقدام څخه په هرکلي سره وویل ولایت د داسې روزنیزو برنامو ملاتړ کوي. د هرات محلي اداره کوشش کوي په دې لپاره چې نور هم دې پروګرامونو ته پراختیا ورکړي او خپل د کارمندانو ښه روزنه وکړي. هغه کسان چې په دا ډول برنامو کې شرکت کوي د هغوی څخه غوښتنه ده چې دوی خپل درسونو ته پوره متوجه اوسي. کومه برخه کې چې زده کړه کوي
هغه باید په صحیح ډول باندې تعقیب کړي او د وخت څخه پوره استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې د دې نه مخکې 100 تنو اماراتي کارکوونکو ته د یاد بنسټ د لوري د کمپیوټر زده کړې ورکړول شوي دي. ډیر ژر به د هرات په لویه لاره کې د ټولګټو وزارت له لوري 8 مسجدونه جوړ سي. د هرات ولایت د ټولګټو ریاست مسؤلین وایي یاد وزارت به د 50 میلیونه افغانیو په لګښت د هرات په لویه لاره کې 8 مسجدونه جوړ کړي. ډیر ژر به د هرات په لویه لاره کې د ټولګټو وزارت له لوري 8 مسجدونه جوړ سي. د هرات ولایت د ټولګټو ریاست مسؤلین وایي یاد وزارت به د 50 میلیونه افغانیو په لګښت د هرات په لویه لاره کې 8 مسجدونه جوړ کړي چې د ادرسکن او شینډان په ولسوالیو کې د 2 مسجدونو لومړي چارې بشپړې شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به عملي چارې پیل سي. د یاد ریاست مسؤلین زیاتوي د ضرورت وړ ټول امکانات لکه نارینهو او ښځینهو د لمانځه د ځای جلاوالی، شنه فضا، د اوداسه خونه او د ضرورت وړ شیان د دې مسجد په پام کې نیول شوي دي. د هرات ښاروالۍ ادارې له لوري د هرات فرع ولایتونو ترمنځ د یووالي دروازې د جوړولو پروژه افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. د هرات ښاروالۍ ادارې له لوري د سوپرکولا تولیدي شرکت په همکارۍ د هرات فرع ولایتونو ترمنځ د یووالي دروازې د جوړولو پروژې کار د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت د هرات ولایت معاونیت مقام سرپرست الحاج مولوي حیات الله مهاجر فراهي، د ښاروالۍ ادارې مرستیار الحاج مولوي جلال الدین حق دوست، د بلخ امنیه قمندان الحاج ملا عبدالرازق راشد، د صنایعو او کانونو خونې رئیس، د سوپرکولا تولیدي شرکت مسؤلانو، د کسبګرو او صنایعو خونې استازو، صنعتکارانو او خصوصي سکتور غړو پښتون کې د بهساز پایدار ودانیز شرکت له لوري بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. د هرات ولایت د معاونیت مقام سرپرست الحاج مولوي حیات الله مهاجر فراهي د هرات ښاروالۍ ادارې لخوا او د سوپرکولا تولیدي شرکت په همکاري د هرات فرع ولایتونو ترمنځ د یووالي دروازې د ګټې اخیستنې له امله خوښي وښوله او دغه راز د نورو سوداګرو او پانګوالو یې وغوښتل ترڅو د هیواد په آبادي او پرمختګ کې ونډه واخلي. د هرات ولایت معاونیت مقام سرپرست هم دا ډول وویل چې سیمه ییزه اداره د هرات ښار لپاره د نوري ورودي دروازو د جوړولو پلان هم تر لاس لاندې لري. په ورته مهال کې د هرات ښاروالۍ ادارې مرستیال الحاج مولوي جلال الدین حق دوست په خپلې وینا کې په دغه پروژه کې د سوپرکولا تولیدي شرکت رغنده ونډه وستایله او څرګنده کړه چې یاده پروژه د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت په اساسي او معیاري ډول رغول سوې ده. د هرات ښاروالۍ ادارې مرستیال د ټولو ښاریانو په ځانګړي ډول د سوداګرو او پانګوالو څخه وغوښتل ترڅو د هیواد په عمران او آبادۍ کې د افغانستان د اسلامي امارت سره رغنده ونډه واخلي. په عین حال کې د هرات ولایت د صنایعو کانونو خونې رئیس حمید الله خادم د هرات ښار په ودانولو کې د خصوصي سکتور د ونډې او لیوالتیا د زیاتوالي یادونه وکړه او څرګنده یې کړه چې اوس مهال د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د همکارۍ روحیه پیاوړې سوې ده. د ویلو وړ ده چې د هرات فرع ولایتونو ترمنځ د دروازې د جوړولو سربیره یوه کړۍ ژور سا او د ساتنې او مراقبت په موخه امنیتي پوسته هم جوړه سوې ده او د یو باب جومات او شنې فضا رامنځته کولو پلان هم په لاس کې نیول سوی دی. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې یو تولیدي شرکت هره ورځ شاوخوا 20 ټنه شودې تولید او 250 تنو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د دې شرکت د مسؤلینو په وینا په یاد شرکت کې ډول ډول لبني محصولات لکه شلومبې، مستې، پنیر او آیسکریم تولید او بازار ته وړاندې کیږي. همداراز د سیمه ییزې ادارې مسؤلانو پر کورنۍ تولیداتو د ملاتړ ټینګار کړی دی او د پانګوالو څخه یې غوښتي دي ترڅو د هیواد په دننه کې پانګونه وکړي. دلته د هرات په صنعتي ښارګوټي کې ډول ډول لبني توکي تولید او بازار ته وړاندې کیږي. په دې کارخونه کې 250 تنه په کار بوخت دي او شاوخوا 6000 تنه په غیر مستقیم ډول ورنه ګټه اخلي. همه لبنیات که مثلا ماسینات میاد به گرمخانه تولید میشه، گرمخانه میاد به سطحخانه 4 ساعت به گرمخانه، بعد میاد به سطحخانه 24 ساعت به سطحخانه. از اینجا باز اینا انتقالات داده میشه به دفتر مرکزی شهر هرات. از زمان جوانی خردکی به فعلا به این فابریکه فعالیت دارم و نیاز به خارج از کشور نداشتم. ان شاء الله تا زمانی که زنده باشم ندارم.
دغه کارکوونکي په هیواد کې دننه د کارموندنې څخه خوښ دي او د کارموندنې پر پراختیا ټینګار کوي. دستگاه دیگه اول بعد از اینکه جلو از اینکه تولید کنیم CIP میکنیم، شستشو میشه، 3 دفعه آب جوش میخوره، CIP میشه، بعد از اون پخت دخت که میزنم پخت باز به تانگ میایه دیگه داخل مخزن پر میشه دیگه، بعد از هم بسته‌بندی میشه. این شرکت باعث میشه که خیلی از هموطنان ما از رفتن به کشورهای بیرونی جلوگیری بشه و در کشور خود کار کنن، فعالیت کنن، تولیدات داخلی رشد کنه. د بل لوري هم د دې کارخونې مسؤلانو ویلي دا چې امنیت تامین دی، دوی په هیواد دننه کې وګړو ته کار برابر کړی دی او ټینګار کوي چې د اسلامي امارات په ملاتړ سره به د کورنیو توکو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. امارات اسلامی افغانستان الحمدلله در قسمت همکاری با صنعتکار با این قسمت الحمدلله همکاری بیشتر دارن میکنن و در قسمت خود تولیدات وطنی را حمایه میکنن و نیاز میبینیم که این کار انشالله اتفاق بیفته و نیاز است که همکاری های بیشتر ایجاد بشه. په همدې حال د هرات سیمه ییزو مسؤلانو هم د کورنیو تولیداتو څخه پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د هرات صنعتي ښارګوټی چې مخکې ډیر په کښته کچه فابریکې پکښې فعاله وي، اوس ان شاوخوا زرو ته رسېدلي دي چې هلته فعالیت کوي روزانه، او په دې برخه کې کمې زمینې سازي چې باید سوي وای او سهولتونه چې باید ایجاد سوي وای د هرات ولایت سیمه ییزې ادارې د خپل والي صاحب له طرفه هغو ته زمینه سازي سوې ده او سهولتونه ایجاد سوي دي. په دې برخه کې لا هم سیمه ییزه اداره هڅه کوي چې څنګه وکولای شي بهتره زمینه سازي او لا هم سهولتونه ورته ایجاد کړي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د هرات په صنعتي ښارګوټي کې په سلهاوو تولیدي کارخونې فعالیت کوي چې د کورنیو تولیداتو د ودې برسیره یې زرهاوو تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د منصوبینو لخوا 2 تنه وسلوال غله ونیول شول. د هرات ولایت د کوهستان ولسوالۍ امنیتي قومندانۍ منصوبینو د کشفي راپور له مخې 2 تنه د دغه ولسوالۍ له اړوند سیمو څخه د غلا په تور نیولي دي. له دغو کسانو څخه 2 میله تمانچې ترلاسه سوي او اوس د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. د سبا ورځې د هوا حالات. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. دوشنبه هرات ښار لمر 11 درجې 1 تیتای 14، غوریان لمر 11 درجې 2 تیتای 14، کروخ لمر 11 درجې 18 تیتای 12 او پښتون زرغون لمر 11 درجې 28 تیتای 12. پام وکړئ یو وار بیا د څو خبرونو سرټکو ته. د بیپولي ډاکټرانو د دفتر د مشر سره د هرات والي لیدنه. مولانا اسلام جار د دغه بنسټ د بشري مرستو څخه قدرداني وکړه. د ټولګټو وزارت له لوري د هرات پر لویه لاره د مسجدونو جوړول. په نظر کې د 50 میلیونه افغانیو په لګښت 8 مسجدونه جوړ سي. او د امنیه قومندانۍ د مصوبینو له لوري د 2 تنو وسلوالو غلو نیول کېدل. دا وه د دې مهال خبرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي سشتن تعالی سپارم. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو